د چا چې هم څه قسمه مشکلات دي او کار یې سمې نه خوري او غواړي چې زه کامیاب شم او زما دعا قبول شي نو دا بیان ستا دپاره دی دا ته واوره انشاءالله ډېر قیمتي او ډېر اهمه دعا ده وظیفه ده لازمي کوئ راځئ چې ټول یې واورو نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا ذکر سل پیرې وي په یو مجلس کې نو دا وظیفه نن د ځان سره ویسئ او عمل پې شروع کوي الله به درته هر څه حل کړي زه درته دا خبره د زړه نه وکړم او زړه ته یې کوزه کوي اذکار چې موږ کوم وایو که نه صرف شمار پوره کول نه دي دا محسوسول دي پوه شوئ که نه لکه اوس ته وایې الله اکبر مانځه نه بعد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا قصه ده که زما خو نظري دی خلکو ته بعضو دی به خو زه حیران شم او ده بس خطر دی لږ ودروه تا څه ووایي ما الله اکبر ووایي دوه غلطیانې دي تا الله اکبر داسې نه دی ویلی جګړه در سره کوي ما الله اکبر ویلی نه ته بیا ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله اکبر دی دا اوس بر سبحان الله سبحان الله سب آواز راځي دا سبحان الله هم صحیح نه دی ویلی دویمې خبرې ته راشه الله اکبر زه تا سره موږ ومنله تا صحیح ووایي تا په هر پیر له دا خبره محسوسه کړې ده چې الله د هر څه نه لوی دی وی نه دا خبره دا نصیحت ګوره که تاسو اورېدلی د بل چا نه ذکر محسوسوه لږې وکړه خو محسوس یې کړه هغه بل وایي زه د ورځې 1500 پیرې سبحان الله وایم دا بل وایي زه صرف 100 پیرې وایم خو زه محسوسوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله زما رب پاک دی د هر عیب نه زما رب پاک دی د هر نقصان نه زما رب پاک دی زما رب پاک دغه ذکر پکار دی چې ستا توجه الله ته شي نو زموږ استغفار کم یو پکار دی نه چې توجه پکې الله ته برابر وي په شمار موږ څه کوو شمار خو یو سړی به زر پیرې ووایي زموږ څه پکار دی توجه استغفر الله یا الله زه تعالی بخښنه غواړم نو د رسول وسلم استغفار ګوره داسې نه و چې 100 پیرې اوس یو کړ به یې ترې وویستو 100 پیرې وکړو د هغه به ورسره توجه و الله ته حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام ترمذي راوړی امام ابو داود راوړی دی إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من بد نبی صلی الله علیه وسلم توبه و استغفار شمارل چې په یو مجلس کې به هغوی 100 پیرې دا کلمات وي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم ای زما ربه ما ته بخښنه وکړه او زما توبه قبوله کړه یقینا ته توبې قبلولو والا رحم کولو والا یې ښه عجیبه دا ده چې دغه استغفار په هغه صیغې سره هم نه دی استغفر الله دا لږ اوږد دی دا په یو مجلس کې 100 پیرې ښه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم او دا مسله انشاءالله را روانه ده چې استغفار په څه طریقې سره به غواړي یو دا طریقه ده ښه رب اغفر لي خیر دی وی وایي په زور الله به مو بخي دا هم بخښنه غوښتل دي دا هم استغفار رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم دا وظیفې مظیفې چې غواړي په دې مولیانو پسې چې ګرځي که نه دا وظیفه ورته چېرته وښایي که نه ورته وښایه وظیفه وایي دا ډېر ووایه دې دپاره څه اجازې مجازې نه وي څه به وظیفې ورکولی شي یو سړی د پسې راغی وایي زما بچي نه کېږي تاسو څه وظیفه یاده ده استغفار دې ډېر وایي دا وظیفه قرآن کې ذکر شوي ده یو سړی راغی یاره مالي حالات مې خراب دي وایي استغفار ډېر وایه دا وظیفه شوه مستند وظیفه ده نه دله چې د هغه وظیفه نه وي ورکړي که نه اوږده پړپړه او بیا به ورته ورسره دا وایي چې اسمان ته به یو میاشت نه ګوري بیا خوشحاله شي وي صحیح سړي پسې ورغلی و راته وایي چې اسمان ته به هم نه ګوري یو ته ویلو په لختي به نه وړي
هغه کار بیا نه کېدو څو پیرې راغی پیر صاحب کار نه کېږي ته به چېرته اورېدلی نو هلته خو زموږ علاقو کې ټول لښتي لښتي دي وي ته به چېرته به لښتي اورېدلی هغه به دې سوچ به غریب به دې ماسپښین کې مازدیګر کې چېرته اورېدلی دی دا ټولې دوکې دړاکې دي وی دا ذکر به وې دا ذکر به وې خو داسې کار به وکړي چې دې سره به لس تورې چرګې تورې کورنۍ ابو سره لالی کړي هله به ذکر اثر کوي هسې اثر نه کوي یو ته ویلي وي ماسپښین کې به اووه منګکان مړه کړي و چې په دې سره ګرمۍ کې راوتې په منګکانو پسې ګرځي او دا اووه پوره نه شي نو څوک په غلطه دی دی که پیر غلطي یې څه ده اووه منګکان ولې نه وژني پیر صاحب خو ته ویلي چې کار داسې کېږي لکه څنګه چې ته د بجلۍ دا بټن ولګوې او رڼا شي دقه شان کېږي خو ته اووه منګکان ماسپښین کې مړه کړه ښه نو هغه ورته ویلي چې دا اووه زه ونیسمه او بیا یو ماسپښین کې مړه کړم نه 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 وي دا به دغه ماسپښین کې ګوري او مړه کوي اوس اووه منګکان به کوم ځای کې راپیدا کوو ماسپښین کې ټیم ولو ډېر لږ یخوده کې دوه نیمې ګنټې که څه درې دا ټول تجارت دی خو مشکل موږ ګیله د عوامو نه کوو چې دغه تجارت والی خوښ وي دی خوښ دی ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي او اهمو او د امپورټډ بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ فالو کوئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله